له هغو روغتونونو نه چې ولسمشر محمد اشرف غني تېره شپه د وزیر محمد اکبر خان او ماشوم د روغتیا په روغتونونو کې پوښتنه او لیدنه کړې، وایي چې دولتي ادارو ته د ولسمشر ناڅاپي تلل د دې لامل کیږي چې په کارونو کې سرعت او ښه والی رامنځته شي. کابل ته راغلی د غزني اوسیدونکی اسدالله چې د ماشوم د روغتیا په روغتون کې ناروغ لري، وایي کله چې ولسمشر اشرف غني دغه روغتون ته راغلو زه هم دلته وم او ولسمشر باید دغه شان نورو دولتي ادارو ته هم ناڅاپي تګ وکړي. مریضانو باندې وګرځېدو، انشاءالله ټولو باندې ښه وګرځېدو. ډاکټران داسې خاص دغه نه ورسره کوي، دغسې ما غوښتنه ده چې ولسمشر په هر ځای ته دغسې لاړ شي، ډاکټرانو ته ووایي داسې خاص دغه درملنې نه کوي ډاکټرانو لخوا. ډېره ګټوره ده چې لاړ شي، هرې شفاخانې ته لاړ شي او پرې وګرځي مریضانو ته. خیرالله چې د وزیر محمد اکبر خان په روغتون کې بستري دی، وایي چې ولسمشر په دغه روغتون کې له ناروغانو نه د ډاکټرانو د رویې او روغتیایي وضعیت په اړه پوښتنې وکړې. ما بسیار خوشبختیم. پرسان کرد که دکترها صاحبا همراهتون خدمت میکنه یا نه. ما گفتم دکتر صاحبا همراه ما خدمت میکنه، ما را خدمت میکنه که به خدمت دکتر صاحبا خداوند ما را شفا داد. ولسمشر غني د شنبې په شپه په ناڅاپي ډول د وزیر محمد اکبر خان او ماشوم د روغتیا له روغتونونو نه او په تعقیب د شنبې په ورځ د عامې روغتیا وزارت نه لیدنه وکړه. ولسمشر غني له دغه وزارت نه د لیدنې پر مهال د یاد وزارت یو شمېر مسؤلین هم له دندو ګوښه کړل. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غني څو اونۍ وړاندې په بې خبري ډول د نهمې امنیتي حوزې نه لیدنه وکړه او د یادې حوزې کوم مسؤلین چې په خپلو دندو کې حاضر نه ول دندې یې وځنډول شوې. د ماشوم د روغتیا د روغتون ډاکټر سید نجیب الله سادات وایي دولتي ادارو ته د ولسمشر تګ د دې لامل کیږي چې په هغه باندې د خلکو اعتماد ډیر شي. وقتی که رئیس جمهور از یک مرکز میبینه همونجا خصوصا شفاخانه پایوازهای مریض هست، پایوازهای مریض وقتی میبینه رئیس جمهور شد در این وقت شب بهشون میبینه، مصاحبه میکنه، از نزدیک ملاقاتشون میکنه، اعتماد مردم نسبت به دولت زیاتر میشه. ولسمشر محمد اشرف غني په داسې حال کې له دولتي ادارو په ځانګړي ډول له روغتیایي مرکزونو نه لیدنه کوي چې یو شمېر خلک په ځینو روغتونونو کې د روغتیایي خدمتونو د نه کیفیت او ناروغانو ته د ډاکټرانو د لازمې نه پاملرنې له امله شکایت کوي. د خلکو په باور د ولسمشر ناخبره تلل دولتي ادارو ته د دې لامل کیږي چې د ټولو دولتي ادارو مسؤلین خپلو کارونو ته متوجه شي او په دې توګه خلکو ته د ښه خدمتونو د وړاندې کولو زمینه برابره شي.